ښه راغلاست. نن موږ زده کوو چې څنګه د ریډاکس مساوات د آین الکترون طریقې په کارولو سره حل کوو. دا طریقه په کیمیا کې د پیچلي مساواتو د متوازنه کولو لپاره خورا دقیقه ده. په ریډاکس عمل کې الکترون له یو اتم څخه بل ته انتقالي شي. لومړی ګام دا دی چې موږ خپل مکمل مساوات په دوه برخو ویشو. یوې ته د اکسیډیشن نیمګړی تعامل او بل ته د ریډکشن نیمګړی تعامل ویل کیږي. دا کار موږ سره مرسته کوي چې په هر عمل جلا تمرکز وکړو. په دې مرحله کې موږ په هر نیمګړي تعامل کې آیټمونه برابرولو. د اکسیجن د کمښت لپاره OB او د هایدروجن لپاره H+ آینز ورزیاتوو. په پای کې د چارج برابرولو لپاره مناسب خواته الکترونونه اضافه کوو. اوس مو دواره نیمګړي تعاملات په داسې عددونو سره ضرب کوو چې الکترونونه په دواړو خواو کې یو برابر شي. کله چې الکترونونه برابر شي، بیا دواړه مساوات سره جمع کوو او هغه مواد چې په دواړو خواو کې یو شان وي، هغه ختمو. په وروستي ګام کې مو دا ګورو چې آیا په دواړو خواو کې د اتمونو شمیر او مجموعي چارج یو برابر دی که نه. که دواړه برابر وي نو ستاسو مساوات په کامیابی سره متوازن شو. مبارک شه، تاسو د آین الکترون طریقه زده کړه.